دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا زموږ ولس ته ستر انعام د ژوند لاره دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر دا د هدایت محترمو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیت خپرونو ته د هیله چې دا خپرونې تر پای واورئ. ستوري پر اسمان د دین لوړ دي پر جهان د دین ستوري پر اسمان د دین لوړ دي پر جهان د دین بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به په خپلو روزنو کې محیط او چاپیریال ته ډیر زیات ارزښت ورکوه، ځکه د انسان په فکري او علمي روزنه کې د چاپیریال لویه ونډه او لوی رول وي. که هغه د کور چاپیریال وي او که د مدرسې او یا د اوسېدو د سیمې، انسان چې په کوم چاپیریال کې اوسیږي د هغه اغیزې په غیر شعوري توګه پر هغه پرېوځي. موږ په خپله ورځني ژوند کې وینو چې یو ډیر صالح، نیک او ایمانداره شخص به وي، خو د یو څو غلطو او ناصالحو خلکو سره به په څو ورځو تیرولو او ناسته پاسته کې د هغه ټول صالح او نیک عملونه برباد شي، له منځه به ولاړ شي او د هغوی په شان به په بدیو او غلطو کارونو اخته شي. همداسې یو ډیر خراب او بد سړی به وي، خو چې د ښو او صالحو خلکو سره یو څو ورځې ناسته او مجلس وشي نو د ګناهونو څخه توبهګار او په سمه لار روان شي. دغه حقیقت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړي. رسول الله فرمایي هر ماشوم په فطري توګه نیک او صالح پیدا کیږي، بیا د هغه مور و پلار هغه د خپل بچی یا یهودي کوي او یا عیسوي کوي او یا د هغه نه مجوسي جوړوي. که ماشوم چې په هرې کورنۍ کې دنیا ته سترګې غړوي نو هغه په فطري توګه باندې نیک او صالح پیدا کیږي. نو که مور و پلار د خپل د نوي اولاد سالمه تربیت وکړه او د دې ښه روزنه یې وکړه، هغه به دین طرف ته متوجه او که خدای مکړه مور و پلار په بدو باندې اخته ول او د خپل د اولاد روزنې او تربیت ته کله هم توجه ونه کړه نو اولاد به هم په بدو باندې اخته پاکه او سالمه ټولنه او ښه صحت او ناسته انسان ته د ښه او نیک انسان کېدو فرصت برابروي. نیکی او صالح عمل ته چمتو کوي په داسې حال کې چې خرابه او ناسالمه ټولنه، خراب صحبت او مجلس انسان د بدیو لور ته برابروي. ځکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل، رواه ترمذی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان د خپل ملګري او دوست پر دین وي. ځکه نو له تاسو څخه هر یوه ته غور او فکر په کار دی چې د هغه دوستي او ملګري له چا سره ده. په دې دې پوه شي، غور او فکر دې وکړي چې د دې دوستي او د دې ملګرتیا د چا سره ده. که د ښه انسان سره دوستي او ملګري وه نو دا به هم ښه وي، او که د بدو سره د فاسدو سره د دې ناسته ولاړه او ملګرتیا وه دا به هم فاسد ګرځي. که کوم تخم په ښه ځمکه کې وشیندل شي او هغې ته مناسبه آب و هوا پر وخت سره او پارو ورکړی شي او نور ښه پاملرنه وشي نو پرته له شکه نتیجه به ښه حاصل او ښه فصل وي. اما کله چې دغه تخم ته د سمې ځمکې تر څنګ نه مناسبه آب و هوا وي
او نه هم پر وخت هغې ته سر او پارو ورکړی شي، نو داسې تخم به ضرور شنډ او بې ثمره پاتې کیږي. دغه حال د انساني طبیعت او فطرت هم دی. له همدې کبله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو کرامو د روزنې په لړ کې د دې خبرې خاص لحاظ ساتلو چې د هغوی لپاره داسې یوه ټولنه او چاپیریال برابر او مساعد شي چیرته چې د هغوی استعدادونه په سمه او رغنیزه توګه وده وکړي. تر ټولو لومړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فضا او چاپیریال د مساعدولو هڅه وکړه، خو کله چې د مکې ټولنیزې فضا دا په اثبات ورسوله چې مکه د دې لپاره چمتو نه ده، د هغې په لمن کې چې څومره ملغررې وي هغه یې لا له وړاندې ټول اسلام ته سپارلي دي. اوس د هغې سره پرته د خس او خاشاکو نور هیڅ هم نشته، او هغه د خپلو کوڅو او درو فضا کې دې ته چمتو نه ده چې د نیز او ایجابي اړخه د بلنې او روزنې لپاره مفیده او ګټوره وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حبشې ته مخ واړولو او په دې فکر او هیله یې خپلو صحابه و کرامو رضی الله عنهم ته د حبشې په لور د هجرت اجازه ورکړه چې د حبشې ځمکه او خاوره به د اصلاح، روزنې، بلنې او تبلیغ له نظره د مکې څخه غوره او بهتره وي. د حبشې واکمن نجاشي لوړ کردار او پراخ زړه ور وښود، خو بیا هم د هغه ځای عیسایي چارواکو دا په ډاګه کړه چې د حبشې ځمکه هم د رذالت، توطیو او دسیسو څخه خالي نه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه پس طایف ته مخه کړه، ولې د هغه ځای سخت زړی قیادت او مشرتابه په لومړي پړاو او مرحله کې دا ثابته کړه چې طایف د ظاهري سمسورتیا او تازگی سره سره د روحاني روزنې او تربیت لپاره مساعد نه دی. دغه مهال و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر د یثرب په لور واوښت، او د یثرب څخه راغلې د باد نسیم لومړۍ څپې دا ثابته کړه چې د اسلام د خپرېدو، غوړېدو، ودې او د یو باثباته دولت د رامنځته کولو لپاره د مدینې چاپیریال او فضا ډیره مساعده او مناسبه ده. که څه هم د دې لپاره به ډیرو قربانیو ته اړتیا پیښیږي، ځکه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته د مدینې په لورې د هجرت اجازه ورکړه، او په آخر کې خپله هم د خپل خاص ملګري حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مدینې ته ولاړ. د هجرت دا سپیڅلی او مبارک سفر یوازې د مجبوري او بېوسي له مخې ونه شو، یوازې د مکې د خلکو د ظلم او ربړونو او تکالیفونو څخه په تنګ راتللو یې غوره نه که، بلکې د دې هجرت تر شا یو ستر او عظیم هدف او مقصد پروت و، او هغه دا چې د اسلامي غورځنګ او تحریک د کامیابي آخري مرحلې ته د رسولو لپاره او خپلو صحابه و کرامو ته د دین د نافذولو، ټینګولو او خپرولو لپاره د چمتووالي او تیاري لپاره د داسې ځای ضرورت و چې ټولنیزه فضا او چاپیریال د دوی لپاره مساعد وي، او دا سعادت او شرف د یثرب یعنې د مدینې په برخه شه، کومه چې وروسته د مدینة الرسول په نامه یاده شوه. په اسلامي تاریخ کې د هجرت دا پیښه د اسلامي تحریک او خوځښت لپاره یو نوی لوری او پړاو و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه و کرامو لپاره د داسې ځای د پیدا کولو په لټه کې و چیرې چې وکولی شي د هغوی دننه د کردار ټولو اړخونو ته وده او پرمختګ ورکړي، او د اسلامي دولت اړوند د ټولو مسئولیتونو د اجرا کولو او پرځای کولو استعدادونه په هغوی کې پیدا او د دې په خوا کې هغوی ته عملي روزنه هم ورکړی شي. د خپلو صحابه و کرامو رضی الله عنهم د روزنې او تربیت په لړ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای او چاپیریال ته څومره پاملرنه وکړه. د دې د اټکل معلومولو لپاره د هجرت دغه یو واقعه او پیښه کافي ده. د انسان په اصلاح او روزنه کې ځای او چاپیریال څومره لور لري، د دې څرګندونه او وضاحت په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې پیښې او واقعې په بیانولو کې داسې کړی دی. عن أبي سعيد الخدري
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأعطاه فقال: إنه قتل 99 نفس فهل له من توبة؟ فقال الله فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض السوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال ملائكة الرحمة: جاء طائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقال ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم فقالوا: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه. رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: له تاسو څخه په مخکینیو خلکو کې یو کس و چې هغه 9 نوي قتلونه کړي ول. بیا هغه یو ورځ له چا څخه پوښتنه وکړه چې پر ځمکه د ټولو څخه ډیر پوه او علم لرونکی کس څوک دی. هغه ورته د کوم راهب آدرس ورکه او دا هغه راهب ته ورغی او ورته ویل: ما نه 9 نوي کسان وژل شوي، آیا زما لپاره د توبې کومه لاره او چانس شته دی؟ راهب ورته ویل: نه. د دې په اورېدو سره هغه راهب هم وواژه او په دې ډول خبره 100 ته ورسېدله. هغه بیا وپوښتل چې پر ځمکه تر ټولو پوه کس څوک دی؟ خلکو هغه ته د یو عالم په اړه وویل. هماغه عالم ته ورغی او ورته ویل: ما 100 کسان وژلي دي، آیا زما لپاره د توبې کوم شکل شته؟ عالم ویل: هو، ستا او ستا د توبې ترمنځ څوک خنډ کیدی شي؟ ته داسې وکړه چې فلاني سیمې ته ولاړ شه، هلته څه خلک دي د الله په عبادت بوخت دي، ته د هغوی سره د الله تعالی عبادت شروع کړه او خپل قوم او سیمې ته مه راځه، ځکه چې دا خرابه او ناسالمه سیمه ده. همدا و چې هغه شخص د هماغه سیمې لور ته روان شو، نیمه لار مزل دی کړی و چې ناڅاپي مرګ ورته راغی. د هغه د روح ویستلو او قبض کولو په لړ کې د رحمت او عذاب د پرښتو ترمنځ اختلاف پیدا شو. د رحمت پرښتو ویل: دې سړي د زړه له اخلاصه توبه کړې او مړ شوی. د عذاب پرښتو ویل: د تر اوسه هیڅ ښه عمل هم نه دی کړی. په دې کې و چې یوه پرښته د انسان په څیره کې راښکاره شوه. پرښتو هغه خپله منځګړې او ثالثه وټاکله. هغه ورته ویل: د دواړو سیمو ترمنځ ځمکه اندازه کړئ چې کومې سیمې ته نږدې و، په هماغې کې وشمېرئ. ځکه نو هغوی ځمکه اندازه کړه چې په نتیجه کې هغه نیکې سیمې ته نږدې وموند له کومې نه چې هغه اراده کړې وه. ځکه نو د هغه روح د رحمت پرښتو واخیست او په ځینې روایتونو کې راځي چې په خپلې سینې باندې هغې ځمکې طرف ته وڅښید. او په ځینې روایتو کې دا هم راځي چې الله رب العزت ځمکې ته ویلې چې د کوم ځای نه را روان شوی هغه طرف ته اوږده شي او کومې طرف ته چې روان دی هغه نږدې شي. د دې حدیث څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې صالحه او سالمه ټولنه ښه او نیک ملګری د سیرت او کردار په جوړولو او رغولو کې د لویې ونډې په لرلو سره ډیر مهم رول ترسره کولی شي، او برعکس خرابه او ناصالحه ټولنه او چاپیریال خراب او ناصالح ملګری د انسانانو په بیلاري او خرابي کې لوی رول لرلی شي. د الله تعالی څخه دعا ده چې هغه موږ ته د دې توفیق او توان راکړي چې موږ د خپل ځان او هم د نورو لپاره د صالحو خلکو د نیکو دوستانو او ملګرو او پاکې او سالمې ټولنې انتخاب وکړی شو. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو اوس به راشو یوې لنډې دمې ته. د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا زموږ ولس د سر انعام د ژوند لاره. د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا د هدایت مسیر حق د معرفت مسیر، دا زموږ ولس ته سر قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به د خلکو سره اړیکې او ارتباطات ساتل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو د اصلاح او روزنې په لړ کې د عامه ټولنیزو اړیکو څخه کار اخیسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د څو محدودو کسانو سره اړیکې نه ساتلې، بلکې د ټولو خلکو سره عموما او د خپلو اصحابو سره خصوصا ډېرې نږدې اړیکې ساتلې. زیات لیدل شوي چې د اصلاح او روزنې مسؤلین او د دې دندې ترسره کوونکي ځان یوې خواته او ګوښه کوي، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او پیغمبري پر دنده د ګمارل کېدو او د انتخابېدو سربیره د خلکو سره ژورې اړیکې او ارتباطات ساتل. د ټولنې د خلکو سره شخصي او خصوصي اړیکې لرلې. د خلکو به چې څه کار پیښېده رسول الله به د هغو مرسته کوله، هغوی ته به ښې او ګټورې مشورې ورکولې او په همدې ډول په ټولنه کې د خپلمنځي مینې، محبت او اړیکو فضا رامنځته کړې وه چې د هرې ټولنې او معاشرې د پرمختګ، ودې او ارتقا لپاره اړینه او ضروري بلل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خلکو څخه نه ګوښه کېده، بلکې د هغوی سره به یو ځای اوسېده، د هغوی سره به یو ځای ډوډۍ خوړله. د سفر پر مهال به د هغوی سره د ډوډۍ پخولو لپاره ررګي راټولول. که جومات به جوړېده نو خپله به یې هم تیږې راغونډولې او راوړلې به یې. کله چې د خندق د کېنېدلو وخت راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کلنګ راواخیسته او د صحابه و کرامو سره یو ځای په خندق کې کار کوه. د جګړې په وخت کې به هم د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره تر آخري وخته شریک و او د خپلو ملګرو غم او ښادي خپل غم او ښادي ګڼله او د هغوی په غم او ښادي کې به ګډون کوه. د هغوی سره به غم شریکي او غمرازي کوله. د مصیبت ځپلو سره به مرسته کوله. د بېوزله او غریبو سره به کومک کوه. مات زړونه سره یو ځای کول. د غم ځپلو په زړونو به مرهم او پټۍ ایښودله. په خپل خوش اخلاقي او رښتینو مسکاګانو به د خلکو غمونه او دردونه کمول او د هغو دردونه به له منځه وړل. د سیرت او احادیثو له مطالعې څخه دا خبره بلکل په ډاګه کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عام انسان په څیر ژوند تیروه. د خپل کوم عمل او یا سلوک څخه به یې دا نه څرګندوله او دا به یې نه ښودله چې دی له نورو څخه لوړ او اوچت دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې په لاره کې به په تیریدونکو او مخامخ کیدونکو سلام اچوه او په سلام اچولو به یې لومړیتوب کوه چې یعنې اول زه سلام واچوم. یو ځل رسول الله په ماشومانو تیریده نو پر هغوی هم سلام واچوه. همداسې یو وار په ښځو تیریده نو هغوی ته هم سلام وکړه. کور ته د ننوتو او راوتلو په وخت کې به هم د کورنۍ په غړو باندې سلام کوه. که کوم ملګري سره به پس له څو ورځو لیدنه وشوه نو هغه ته به یې غاړه هم ورکوله او کله کله خو به یې د هغه تندی هم ښکلولو. د رخصتېدو پر وخت کې به یې په دعا کې د یاد ساتلو سپارښتنه کوله. د خپلوانو او ملګرو سره به یې په لاس تړي مشي هم کول او تر هغې به یې لاس نه راکاږه تر څو چې به مقابل جانب خپل لاس نه و راښکلی. که چاته به پیغام لیږلو نو سلام به یې ورسره ضرور لیږه. ملګرو او خپلوانو ته به یې تحفې او سوغاتونه ورکول. د هغوی هدیې او تحفې به یې د مننې او مهرباني سره قبلولې او رسول الله به فرمایل تهادو تحابو. رسول الله فرمایي د تحفې ورکولو او اخیستلو سره مینه زیاتیږي. نو تاسو هدیې ورکوئ او محبت کوئ. که به کوم مجلس او ناستې ته تللو یو اړخ ته به کېناسته. د خلکو په منځ کې به وړاندې نه تللو. د خپل ځان لپاره کوم ځانګړی او خاص ځای نه ټاکه او نه هم صحابه و کرامو ته اجازه ورکوله چې د د احترام او درناوي لپاره ودرېږي. په ناسته او مجلس کې به چې کومه موضوع روانه وه او یا به پرې بحث کېده هغه کې به برخه اخیستله. ځان ته به جلا موضوع نه راخیستله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مریضانو د پوښتنې لپاره هم تر دې چې د منافقانو د سردار عبدالله بن ابی عیادت او پوښتنه هم کوله. په عامه توګه به د ناروغ سر ته کېناسته او پوښتنه به یې کوله چې طبیعت دې څنګه دی. د ناروغ پر تندي او نبض به لاس کېښوده. کله به پر مخ، سینه او ګېډه د شفقت لاس راتېروه او ناروغ ته به ډاډ او تسلي ورکوله او ویلې به یې د خواشیني هیڅ خبره نشته. که الله کول ډېر زر به روغ او جوړ شي. د خوړو په اړه به یې ورڅخه پوښتل او د پرهیز خواړه به یې ورته تیارول.
یو ځل حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ناروغه شه، د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د هغه د عیادت او پوښتنې لپاره ډیر لرې په خپلو پښو باندې پیاده لاړو. چې کله ورسېده نو حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بېهوشه پروت و. رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس وکړه او هغه اوبه یې پر هغه وشیندلې او د روغتیا لپاره یې هغه ته دعا وکړه. که د چا د شخړې او مشاجرې څخه به خبر شو نو سمدستي به هلته رسېده او الله تعالی ته د توبې سپارښتنه او لارښوونه به یې ورته کوله. که د چا د مړینې او وفات څخه به خبر ترلاسه که نو بې له ځنډه به د هغه کور ته تله. د کور له پاتې غړو سره به یې خپله غمرازي څرګندوله. هغوی ته به یې د صبر او حوصلې سپارښتنه کوله او ورسره به یې خپله همدردي شریکوله. په تجهیز او تکفین کې به یې ورسره مرسته کوله او دا به ویل چې تاسو په جنازه کې بیړه ورکړئ. خپله به هم د جنازې سره یو ځای روان و. د مسلمانانو جنازه به یې پخپله کوله او هغوی ته به یې د مغفرت او بښنې دعا کوله. تل به محمد رسول الله پورین تندي خلکو سره مخامخ کېده. د خپلو صحابه و کرامو رضی الله عنهم سره به یې ټوکې هم کولې. د هغوی سره به یې د لامبو وهلو او د نیزو ویشتلو په مسابقو او سیالیو کې هم ګډون کوه. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټولنې ته خپل ځان دومره نږدې کړی و چې د ټولنې هر کس دا ګڼله چې رسول الله تر ټولو زیات د هغه سره مینه او محبت کوي. دغه چلند او سلوک به د صحابه و کرام په زړونو کې کور جوړاوه او صحابه و کرامو به د هغه له دې تعامل څخه د خپل ځان لپاره خوراک ترلاسه کوه. د روزنې په لړ کې د انسان شخصي او ټولنیزې اړیکې ډیر اغیز او رول لري. د اصلاح او روزنې د فریضې او وجیبې د ترسره کوونکو دا مسؤلیت وي چې د خپل د روزنې لاندې کسانو او د ټولنې د ټولو طبقو سره زیاتې ژورې اړیکې وساتي. د غم ځپلو او دردېدلو په ټپونو او زخمونو پټۍ او ملهم کېدي. لوېدلو ته اسره ورکړي. د قرض تر بار لاندې ښکېلو او راګیرو کسانو ته له دې بار او بوج څخه نجات ورکړي. مسافر او بېکورو ته د سرپناه بندوبست وکړي. نالوستي او بېسواده د پوهې او زده کړې پر ګاڼه سمبال کړي. د ضعیفو، کمزورو او تر لاس لاندې کسانو د اوچتولو کوشش وکړي. بیا دې وګوري چې کردار څه ډول په روزنه کې ستر رول لوبولی شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم همداسې فضا او چاپیریال د رامنځته کولو او پیدا کولو سپارښتنه کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل هر ورځ چې لمر راپورته کیږي نو د انسان په هر بند صدقه کیږي. د دوو انسانانو ترمنځ انصاف او عدل کول صدقه ده. کله چې کوم انسان د بل انسان سره په سپرولو او سپرېدو کې مرسته کوي، د هغه سامان باروي او یا یې راکوزوي، نو دا هم صدقه ده. د چا سره ښه خبره کول هم صدقه ده. هر قدم چې د لمانځه لپاره پورته کیږي هم صدقه ده. د لارې څخه د کوم تکلیف رسونکي او ضرري شی لرې کول هم صدقه ده. نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې دي. که دا موږ په خپل ژوند کې عملي کړو، انشاءالله کله به هم ناکامي سره مخامخ نشو او هغه کسان چې زموږ د روزنې لاندې دي هغو په زړونو کې به زموږ مینه پیدا شي او تل لپاره به دې ته انتظار وي او دې ته به غږ باسي چې دا څه وایي چې هغه زه په خپل ژوند کې عملي کړم. په همدې هیله نو قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. دا زموږ ولس د ستر انعام د ژوند لاره تل دې وي کامیاب ژوندي دي دا سرونه وي چا چې غوره کړي د اسلام دین خدمتونه وي. موږ یې په هر دم باندې ستایو په قلم باندې، موږ یې په هر دم باندې ستایو په قلم باندې، ستایو عمریه په شانو په تلوار دا د هدایت مسیر حق د